میډم ټول اول خپل پیژندګلو راته وکړه. السلام علیکم، زم سایما ناز اور زه اسلام آباد ته شو لراغلم د زیشان خټک صاحب شو ده. دا هر میاشت کې دی دا شو کوي، پښتو کلچر شو وي. ډېر زیات خپل شوګانی وي. مونږ چې کله هم دې شو ته راځو نو خو په مینا باندې راځو. میډم دا راته وایي چې اسلام آباد کې شاکر زیشان خټک چې کوم د خپل مدد آپ چې کوم د لکه پروګرامونه کوي او لکه یاران دوستانو سره مرسته کوي، نو هغه پروګرامونه هغه د لپاره څه ویل غواړي؟ دا ویل غواړم چې خټک صاحب چې څومره هم دا شوګانې کوي نو خپل ملګرو د پاره کوي، کتونکو د پاره کوي. موږ څومره سنگران فنکاران چې دای د پاره کوي نو دا غي سوچ ښه سوچ دی. میډم دا راته وایي چې اسلام آباد د خیبر پښتونخوا خټک سره جوړه کړې ده چې په هر میاشت کې پروګرامونه کوي، داسې په پېښور کې هم نه کېږي. دا راته وایي چې دا شرط دی مالدارانو چې کوم په اسلام آباد کې مقور کول د پښتو بندګانو لپاره یا سندرغاړو لپاره څه پیغام دی؟ نو ښه خبره ده چې دا شوګانې ځای په ځای کېږي، که هغه اسلام آباد کې وي، که هغه پېښور کې وي، که داسې مختلف ځایونو کې وي، نو بېشکه دا ښه خبره ده. او څه پیغام ورکوئ مینهوالو ته؟ بس مینهوالو ته خو دا ویل غواړم چې څومره هم دا خټک صاحب شوګانې کوي نو دا ستاسو دپاره کوي، زموږ دپاره کوي. موږ چې څومره هم فنکاران سنګران راځو نو ستاسو دپاره راځو، نو تاسو چې کله کم ځای کې هم شو وي نو بېشکه تاسو راتلی شئ. دا خبرې